دریم classification the adrenergic agonist چې ده هغه on the basis of action on receptor on the basis of action on receptor داسې classification دا کوم چې په هر اخیزه باندې یا په هر ریسپټر باندې ځان ته د درمل تاثیر لري کوم درمل دی په مارکیټ کې ډېر شتون لري اول ورته لیکو موږ تاسو په سیمپاتومیمیټیک کې الفا 1 ریسپټر ویلی وکنه الفا 1 ریسپټر اګونیست داسې درمل چې د انسان وجود کې الفا 1 اخیزه تنبیه کوي اګونیست په دې کې کوم درمل شامل دي اول درمل چې دا پینایل ایفیرین ده پینایل ایفیرین همداشن میتاکزامین دا درمل ډاکټر صاحب الفا 1 ریسپټر د انسان وجود کې تنبیه کوي اوس څه ډول درمل لیکه چیرته تاسو انټي کف یا د ټوخل شربتن مارکیټ کې روخلای په دې کې پینایل ایفیرین شتون لري یا داسې درمل چې کمن کولډ کې استعمالېږي په زکام کې استعمالېږي په دې کې به معمولا فینایل ایفیرین کې په کوم میکانیزم کچرته یو شخص فرض کو دا دی یو شخص پوزه شو څه شو ډاکټر صاحب دا دی یو شخص پوزه شو کله دغه شخص د زکام نه کړيږي یا د پوزې بندښ نه کړيږي چې دغه ته مونږ کنجیشن وایي څه ورته وایو کنجیشن داسې ډول وي چې په دې کې یو راګ شتون لري دغه راګ وازو ډایلیشن ورکړي وازو ډایلیشن په دې معنی چې راګي پرسیدلې وي کله چې راګ پرسوبه کې نو پوزه بند وي چې دته نیزل کنجیشن وایو بیا مونږ تاسو داس درمل ورکو چې هغه پینالیفیرین ولري یا میتاکزامین ولري کله چې دغه درمل د نروخ ته ورکو نو الفا 1 اګونیست ده الفا 1 نو دایته په دغه راګ باندې الفا 1 شتون لري الفا 1 ریسپټر پوزه بند ده کنه کله چې پینالیفیرین وخوري دغه نروخ دا براشي مستقیما به ریسپټر شي کی سټیمولیټ کله چې سټیمولیټ کی د دې په سټیمولیټ کې د سره د وازو ډایلیشن یا هم د راګ فرخدیدنه دا کوم خواته لاړ شي وازو کنسترکشن یعنی د راګ به تانګ شي کله چې راګ تانګ شي نو د ناروغ ګورئ دا به ناروغ شي نو د راګ به داسې تین سمنه نارای بشي او پوزه به اخلاص شي نو اکثره هغه ناروغان ته د درمل ورکول کی کوم ناروغان چې نیزل کنجیشن ولري پوزه بندښت ولري نو هغه ناروغان ته په ځینو درملو کې د زکام پر ضد یا هم د سینې د بندښت لپاره فینایل ایپرین ورکول شو دغه الفا 1 اګونیست دویم موږ تاسو الفا 2 اګونیست وایو کنه الفا 2 اګونیست الفا 2 ریسپټر اګونیست کوم درمل دي تاسو مې الفا 2 موقعیت هم خیال او نرو انډیک شتون لري الفا 2 اګونیست کلانی درمل شامل دي اول کلونایډین شامل دی ډاکټر صاحب کلونایډین ګوانابینز همداشن میتایل ډوپا او ګوانافیسین دا داسې درمل دي کله چې ونه روخته د درمل ورکه هغه الفا 2 ریسپټر اګونیست یا تنبیه کوي لکه ما تاسو ته وی چې د نرو انډینګ یا د ویزیکل په اخر کې کوم ریسپټر چې شتون لري دغه ریسپټر د نرو انډینګ الفا 2 ریسپټر د الفا 2 ریسپټر الفا 2 اګونیست ده لیکن دغه درمل چې دغه ریسپټر تنبیه کوي او جواب ویزیکل څه ډول وي منفي وي نو دې لپاره دغه درمل مونږ مختلف استعمالات لري په خپل ځای کې وي نو الفا 2 اګونیست ها درمل شو کلونایډین ګوانافیسین میتایل ډوپا دا داسې درمل دي چې د انسان پر وجود کې الفا 2 اخیزه تنبیه کوي بل رزو دې سره څنګه مونږ تاسو داس درمل وایي چې هم الفا هم بیٹا اګونیست وي یعنی د انسان په وجود کې الفا سب ټایپ همداشن بیٹا سب ټایپ آل ریسپټر چې کوي تنبیه کوي کچېری په الفا کې الفا 1 الفا 2 حساب کو په بیٹا کې بیٹا 1 بیٹا 2 او بیٹا 3 حساب کو دا ټول ریسپټر تنبیه کوي دا کوم درمل دي چې انسان وجود کې د ټول الفا 1 الفا 2 بیٹا 1 بیٹا 2 او همداشان بیٹا 3 ریسپټر ماته سټیمولیټ کی په دې کې اول درمل چې د اډرینالین شامل ده اډرینالین همداشان نار اډرینالین درمل شامل دي که تاسو کلاسیفیکیشن ته وګورئ په کلاسیفیکیشن کې دغه درمل اډرینالین نار اډرینالین په هر کټګورۍ کې راتلو کټاکولامین وو نیچرل وو انډوجینیس وو ډاکټر صاحب بیٹا 1 تنبیه کوي بیٹا 2 تنبیه کوي
الفا 1 تنبیه کوي، الفا 2 تنبیه کوي، بیتا 3 تنبیه کوي، هرکاره درمل ده. نو اډرینالین نار اډرینالین الفا جاما بیټا اګونیست دي. اوس داسې درمل لیکو چې انسان وجود کې خاص کر بیټا 1 ریسپټر تنبیه کی. کوم ریسپټر تنبیه کی؟ بیټا 1. نو ورته لیکو بیټا 1 اډرینو ریسپټر اګونیست. اډرینو ریسپټر اګونیست هغه درمل کوم درمل چې د انسان پر وجود کې بیټا 1 اخیزه موږ تاسو ته تنبیه کی. بیټا 1 اخیزه موږ تاسو معمولا په کوم ځای کې ویل نه په زړه باندې. نو سلیکټیولی دغه درمل هغه ناروغانو ته ډېر مهم ده، ډېر ګټور ده څوک چې هارت پرابلم ولري، چې ولري د زړه مشکل ولري. دغه درمل چې دا ډوبیوټامین ده، څه ده؟ ډوبیوټامین. کله چې یو ناروغ ته ډوبیوټامین درمل ورکړه، دغه درمل په زړه باندې بیټا 1 ریسپټر یا اخیزه شي کی تنبیه کی. نو دغه جمله څخه تاسو دومره پیږئ چې د بیټا 1 په تنبیه کېدلو سره د یو شخص فشار شي کېږي لوړیږي. نو کچېرې یو ناروغ داسې ناروغ و چې د زړه ضربونه شي سټاف یا هم ولاړو، نو سلیکټیولی کوم درمل ورکوو؟ د وټامین ورکوو. نو په هغه حالتونو کې د وټامین موږ تاسو استعمالوو د کوم ناروغ چې کارډیک اریسټ وي یا هم هایپرټنشن ولري، ټیټ فشار ولري، خو به حد زیات ټیټ فشار د اندازې نه زیات. د دې لپاره بیا موږ کوم درمل ورکوو؟ بیټا 1 اګونیست د وټامین درمل ورکوو. اوس راځو سلیکټیولی بیټا 2 ریسپټر اګونیست. بیټا اډرینو ریسپټر اګونیست. اډرینو ریسپټر اګونیست هغه درمل چې د انسان پر وجود باندې بیټا 2 ریسپټر تنبیه کوي. کوم کوم درمل دي؟ اول احمد الله وایا سلبیټامول. سلبیټامول هم بیټا 2 تنبیه کوي. سلمیټیرول، سلمیټیرول، ریټرو ډاین، فینوټیرول، فارمیټیرول، بامبیټیرول، بامبیټیرول، همداشان ټربیوټالین، ټربیوټالاین. دا داسې درمل دي کوم درمل چې د انسان په وجود کې بیټا 2 ریسپټر یا اخیزه شي کی تنبیه کی. نو کوم ناروغانو ته تر ټولو مهم شول دا درمل؟ هغه درمل چې بیټا 2 ریسپټر اګونیست دی هم تنبیه کوي. کوم ناروغانو ته ورکوو؟ د چین آفرین ارسل هغه ناروغانو ته ورکوو چې برونکو سپازم ولري، استما ولري، سی او پی ډي وي یا برونکو کنسټرکشن ولري، د برونکسونه چې ورسل تانګ وي. په دې حالت کې چې کله برونکسونه تانګ وي د کوم حالتونه دي؟ استما ده، سی او پی ډي ده، برونکیکټاسس، برونچایټس، برونکوسپازم. دغه ناروغانو ته موږ معمولا بیټا 2 ریسپټر ورکوو. کله چې بیټا 2 ریسپټر یا بیټا اخیزه په سګونې تنبیه شي د درملو په اساس، نو موږ برونکو ډایلیشن واقع کیږي. برونکو ډایلیشن کله چې برونکو ډایلیشن رامنځته شي، په دې صورت کې د دې شخص اکسیجن یا ایرویت شي کی خلاصيږي او اکسیجن الولایو ته رسیږي، نو سایه شي خلاصه شي او کف ټوخل یا د سینې باندې شي بالکل ورک شي. نو بیټا 2 اډرینو ریسپټر اګونیست دغه درمل شول. همداشان منسبل ریسپټر ویلو چې هغه ریسپټر ته موږ نام ورکوو بیټا 3 اګونیست. بیټا 3 اګونیست ابراهیم کچرته لاړې دواخانې ته یو نوې درمل ورغوله. هغه درمل نه ده میرا بیګرون. میرا بیګرون نوم ورده میرا بیګران. میرا بیګران دغه درمل ده. میرا بیگ مانا لوی کنه، بیگ څونه لوی. میرا بیګران درمل ده بیټا 3 ریسپټر تنبیه کوي. کوم ناروغانو ته موږ ورکوو؟ کچېرې تاسو د فوی په خاطر زه دغه مثلا فرض کم یورینری بلیډر. په یورینری بلیډر کې ډیټرسر مسل ورته وایي. څه ورته وایي؟ ډیټرسر مسل. داس کې زه خیم دا حضرات شتون لري. دې حضرات ته زه نوم ورکوم ډیټرسر مسل. ډیټرسر مسل د دې وظیفه شي ده. د دې ډیټرسر مسل وظیفه دا ده چې د یورین د پس کولو په صورت کې دا کنټریکشن وکړي. شي وکړي کنټریکشن. کله چې کنټریکشن وکړي نو یورین به شي پاس بشي. همداشان د دې ډیټرسر مسل وظیفه دا ده چې مثانه ته څه ورکړي؟ ریلیکس ورکړي. ریلیکس په دا ډیټرسر مسل نه کوم اخیزه چې شتون لري د هغې اخیزه نومه ده بیټا 3. څه نومې ده؟ بیټا 3.
اوس کچیر یو ناروغ وي په مثانه کې یورین نشي ځایولی صحیح شو اور اکټیو بلیډر وي په دې معنی چې مثانه بالکل د یورین شي ده ډاکه ده پیګر سے اور اکټیو بلیډر مثانه د یورین ډاکه ده د دې لپاره چې یورین ځای کی پیګای د دې لپاره چې یورین ځای کی نو مونږ ته میرا بیګرون درمل ورکو کله چې میرا بیګرون درمل ورکو نو دا بیټا 3 ریسپټر شي کی سټیمولیټ کی کله چې سټیمولیټ کی نو د ټروسر مسل بچی شي پراخ شي ریلیکس او نو یورین ته بچی ورکی زیب ورکی خو یو خبره باید یاد ولرئ چې میرا بیګرون ممکن په ناروغ کې هایپرټنشن رامنځته کوي سره رامنځته کوي هایپرټنشن یا اچ نو که داسې ناروغان وو کوم ناروغان چې هایپرټنشن ولري لوړ فشار ولري هغه ناروغان ته میرا بیګرون ورکوو نه به ورکوو اوس د میرا بیګرون کلینیکي استعمال څرول شو هغه مریضان چې ور اکټیو بلیډر وي دا نشي کولای چې امتیاز شي کې ځای کې نو هغه مریضان ته موږ تاسو چې ورکوو میرا بیګرون درمل ورکوو اوس ارڅو دا بیټا 2 ریسپټر اګونیست کنه داسې درمل چې هم د انسان په وجود کې بیټا 1 او ډوپامین ریسپټر موږ تاسو ته تنبیه کی زه ورته لیکم بیټا پلس ډوپامین اګونیست ډوپامین ریسپټر اګونیست په دې کې یو درمل شامل ده هغه درمل چې دا ډوپامین ده کوم درمل ده ډوپاماین دا درمل کله چې ونروغ ته ورکو موږ تاسو ته بیټا 1 او همداشان ډوپامین ریسپټر تنبیه کوي څډل تنبیه کوي څډل استعمال د خپل ځای کې وایو بل چې ډاکټر صاحب هغه بیټا 1 جمع بیټا 2 اګونیست نه صح نه ها دا ډاکټر اول کلاسیفیکیشن دویم دریم څلورم د څوم شو پنځم شو اوس په شپږم کې داسې وایو ابراهیم داس کې ولیکم بریخي شپږم کې داسې ان چې بیټا 1 جمع بیټا 2 اګونیست هغه درمل کوم درمل چې بیټا 1 اخیزه او همداشان بیټا 2 اخیزه موږ تاسو ته شي کې تنبیه په دې کې یو درمل شامل دي چې هغه درمل د آیسو پرینا لاین آیسو پرینا لاین داسې یو درمل دا چې د انسان وجود کې بیټا 1 او همداشان بیټا 2 اخیزه شي کې تنبیه کی بس اسبرا بس کنه درمل ډیر ګرون دي څه فکر کوي